السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر. نن دوشنبه د 1404 هجری شمسي کال د اسد د میاشتې شپږمه نیټه چې د 2025 میلادي کال د جولای میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو وی پاڼې خپل رسنۍ مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زافز احمد نصرت ترکلای کوم. د فراه په پشتکو کې سلګونو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د فراه په پشتکو ولسوالۍ کې د نږدې 1 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې د پیل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د یاد ولایت د کلي بیارغونې او پراختیا رئیس محمد نسیم سرهنګ ویلي چې د یادې شبکې چارې د دې ریاست له پراختیایي بودیجې څخه د 6 میلیونه 290,000 افغانیو په لګښت د پشتکو ولسوالۍ په کاریزک کلي کې پیل شوي دي چې چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د یادې شبکې په بشپړېدو سره به 313 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې سي. د کندهار په دامان کې یو بهرنی سیلانی په ټرافیکي پیښه کې ټپي شوی. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د یو پولنډي سیلانی په ټرافیکي پیښه کې ټپي شوی. د امنیتي مسؤلینو په وینا پیښه نن سهار د ارغستان پله ته څیر مغمال رامنځته شوه چې نوموړي غوښتل له کندهار ښاره د سپین بولدک ولسوالۍ ته ولاړ سي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند اسدالله جمشید وایي سیلانی د پولنډ تبه دی چې پر موټرسایکل سپور و او له یوه باروړونکي موټر سره یې ټکر کړی چې پایله کې برسیرن ټپي شوی دی. ټپي شوی سیلانی د درملنې لپاره میرویس روغتون ته لیږدول شوی دی. په تیرو 4 میاشتو کې بغلان کې 80 بیلابېلې پروژې پلي شوې دي. د بغلان ولایت امنیتي مسؤلینو په تیرو 4 میاشتو کې دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د 80 بیلابېلو پروژو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د بغلان د والي ویاند عبدالجلیل انتقام ویلي دی چې د ولایت کې د کرنیز ښوونې او روزنې ټولنیز خوندیتوب روغتیا او بیړنۍ برخه کې په تیرو 4 میاشتو کې د بیلابېلو مؤسسو له لوري 80 پروژې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پلي شوې دي چې ګڼو خلکو ته په یادو برخو کې د اساسي اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 نوي ولسوالۍ جوړې شوې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ځمکو د استملاک او بیا میشتېدنې عمومي رئیس عبدالعلي عمري ویلي چې د سرپرست حکومت د مشرتابه د فرمان پر بنسټ په تیر کال کې د هیواد په 12 ولایتونو کې چې بدخشان، لغمان، بادغیس، فاریاب، بلخ، کندهار، نورستان او څو نور ولایتونه پکې شامل دي 13 نوي ولسوالۍ جوړې شوي او د هیواد په رسمي نقشو کې اضافه شوي دي. روان کال له ایران او پاکستان 1.5 میلیون افغانان هیواد ته راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې 2025 کال له پیل څخه د جولای تر 19 نیټې پورې له ایران او پاکستان څخه باندې 1.5 میلیون افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې له دې شمیرو څخه 1.2 میلیون یوازې له ایران راستانه شوي چې نږدې ټول یې ناقانونه کډوال دي. خو له پاکستان راستانه شوو 83% ناقانونه، 25% د POR کارت لرونکي او پاتې نورې د ICC کارت لرونکي او پناه غوښتونکي دي. دا د نورو زیلانډ مهم او وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان.